د نیالګیو کینولو ملي کمپاین نن په میدان وردګ ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. د یادې غونډې پر مهال د میدان وردګ ولایت والي د مربوطه مسؤلینو څخه وغوښتل ترڅو د نیالګیو د نظارت لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. نو ګرانو محترمینو، د ما د ښاروالۍ او د زراعت دغه د مربوطه د محیط زیست د دوی څخه مې یوه هیله دا ده چې داسې یو کمیټه جوړه شي د نظارت دپاره چې تر اخره پورې د کال تر اخره پورې یعنی د جوزا د میاشتې پورې باید د دې نظارت او څارنه وشي. همدارنګه نوموړي د چاپیریال ساتنې او مربوطه ادارو ته د هرې همکارۍ ډاډ ورکړ. د تاسو ټولو د ریاستونو د زراعت د ښاروالۍ او د محیط زیست ته زه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان درکوم چې کوم ځای ته د تاسو وس نه رسېده چې هغه مالي وي او یا داسې نوره څه سپارښتنه وي عامه پوهاوی وي د ولایت مقام د تاسو په خدمت کې ده. انشاءالله د تاسو زه هرې نیمګړتیا ته او هر هغه ضرورت ته به زه رسېدنه کوم، که هغه مالي وي که د ټانکرونو د اوبو په برخه کې وي، زه به انشاءالله تاسو سره پوره په دې کې همکار یم. د یاد ولایت ښاروال له ټولو خلکو وغوښتل چې په دغه کمپاین کې خپله برخه واخلي. دا باید موږ یو خاص ادارې ته محول او مفوض نه کړو، باید هر سړی په دې کې خپله حصه واخلو چې څومره مو وسه کېږي. که دکاندار وي د خپل دکان مخې ته یوه ګلدانۍ کېږي، یو ګل دې پکې کېږي، دی پې ښه ښکاري، د ده هغه مخ او سیمه به ښه ښکاري او چې هغه د رب ثنا وایي هغه ثواب هم درته الله ورکړي. که مارکیټ والا وي دغسې، که په لارې باندې څوک وي، مطلب هر چا چې څومره وسه کېږي باید په دې کې خپله پوره برخه واخلي. بلخوا د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس وویل چې د ولایت په سطحه 1 میلیون نیالګي په پام کې نیول شوي. موږ په پلان کې لرو چې سږکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډه همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو. له هېوادوالو نه مو غوښتنه دا ده چې سږکال یې په نیالګیو کینولو کې رغنده برخه واخلي، ځکه د حوصلې کال ده او باید داسې نیال کېښودل شي چې دلته اقلیم سره هغه ولري، موافقه ولري، که نه یعنې دغه ته اقلیم سره برابر کېښودل شي. د یادولو وړ ده دغه ملي کمپاین د نوي کال په پیلېدو سره د هېواد په ټولو ولایتونو کې پیل کیږي.